د الانفال مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان اتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 14 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. دا ځکه چې دی خلق الله او د هغه پیغمبر سره مقابله کړې ده، او څوک چې الله او د هغه رسول سره مقابله وکړي الله په ډیره سختۍ سره هغه نیسي. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. دا دي ستاسې مجازات اوس خوند وڅکي او تاسې ته د ښکاروي چې د حق د منکرانو لپاره د دوزخ عذاب ده. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ای ایمان راوړونکو، کله چې تاسې د ولښکر په بڼه له کافرانو سره مخامخ یاست نو هغو ته شا مه اړوئ. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. څوک چې په داسې موقع کې شا واړوي مګر دا چې د جنگي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا له کوم بل پوځ سره د یو ځای کېدو لپاره نو هغه به د خدای په غضب اخته شي. د هغه استوګنځای به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډېر ناکار ځای دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. نو حقیقت دا دی چې تاسې هغوی ونه وژل بلکې الله هغوی وژل او تا ونه ویشتلې بلکې الله ویشتلې. او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان له یوې ډېرې ښې ازموینې څخه په بري سره تیر کړي. په باوري توګه الله اورېدونکی او پوهېدونکی دی. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. دا معامله خو له تاسې سره ده او له کافرانو سره معامله دا ده چې الله د هغو د چلونو کمزوری کوونکی دی. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. دی کافرانو ته ووایه که تاسې فیصله غوښتله نو دا د فیصله مو مخې ته راغله. اوس که منع شئ نو همدا ستاسې لپاره ډیره ښه ده، او که بیا وګرځئ او همغه حماقت تکرار کړئ نو موږ به هم همغه سزا تکرار کړو او ستاسې ډله که هر څومره زیاته هم وي ستاسې په درد به ونشي خوړلی. الله د مؤمنانو ملګری دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ای مؤمنان،
د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ او د حکم له اورېدو نه وروسته له هغه څخه غاړه مه غړوئ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. د هغو خلکو په شان مه کیږئ چې هغو وویل چې موږ واورېدل په داسې حال کې چې هغوی نه اوري. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. په یقیني توګه د خدای په نزد د ساککانو ډیره بده نه وه هغه کاڼه ګونګیان خلک دي چې له پوهې نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. که الله دا ګڼلی وای چې په دوی کې یو څه ښه هم شته نو ارومرو به دوی ته د اورېدو وس ورکړی خو له ښه نه پرته کې دوی اورولي وای نو په بې اعتنایي سره یې ورڅخه مخ اړه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ای ایمان راوړونکو د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک ووایئ چې کله پیغمبر تاسو ته د هغه شي په لوري بلنه درکړي چې تاسو ته ژوند بخښونکی دی او وپوهیږئ چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځه حایل دی او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړی شي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. او له هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغېزه به په ځانګړې توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نشي چې په تاسې کې چا ګناه کړي او وپوهیږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ وئ په ځمکه کې تاسې کمزوري ګڼل کېدئ تاسې ویرېدلی چې خلک مو له منځه یونیسي بیا الله تاسې ته د پناه ځای برابر کړ په خپله مرسته یې ستاسې مټ قوي کړ او ښه روزي یې در ورسوله ښایي چې تاسې شکر ویستونکي اوسئ. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ای مؤمنانو له پوهې او ادراک سره له الله او د هغه له پیغمبر سره خیانت مه کوئ په خپلو امانتونو کې ټګي مه کوئ. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. او پوهیږئ چې ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه په حقیقت کې د ازمویښت وسایل دي او له الله سره د اجر ورکولو لپاره ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے مؤمنانو که تاسې له خدای وویریږئ نو الله به تاسې ته محک یعنی فرقان در په برخه کړي
چې په هغه سره د حق او باطل ترمنځ توپیر وکړي او ستاسې بدۍ به درڅخه ایسته کړي او ستاسې قصور به درو بخي. الله لوی فضل کوونکی دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. هغه وخت هم د یادونې وړ دی چې د حق منکرانو ستا په خلاف دسیسې جوړولې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا دې له وطنه وشړي. هغوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله خپل تدبیر کاو او الله تر ټولو ډیر ښه تدبیر کوونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. کله چې هغوی ته زموږ آیاتونه اورول کېدل نو ویلې چې هو واوریدل، که موږ غواړو نو دغه راز خبرې موږ هم جوړولی شو. دا خو همغه زړې افسانې دي چې له پخوانیو خلکو څخه راپاتې. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. او هغه خبره هم د یادونې وړ ده چې هغوی ویلي وو خدایه که دا په رښتیا سره حق دی او ستا له لورې دی نو پر موږ باندې له اسمانه تیږې ووروه یا را باندې کوم دردناک عذاب راوړه. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. په هغه وخت کې خو الله په هغوی باندې د عذاب نازلونکی نه و تر څو پورې چې ته د هغو په منځ کې موجود وي او نه د الله دا عادت دی چې خلک بخښنه غوښتونکي وي او هغه ورته سزا ورکړي. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. خو اوس به ولې هغه ور باندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لاره بندوي په داسې حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي. د هغه مشروع متولیان یوازې پرهیزګاران کېدلی شي خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهېږي. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. بیت الله ته د دې خلکو لمونځ سوي خوشپېلۍ غږوي او چکچکې وهي نو دا دی اوس له حق څخه د خپل هغه انکار په مجازات کې چې تاسې کوئ د دې عذاب خوند وڅکئ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. کوم خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی
هغوی خپل شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي، خو په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي. بیا به هغوی مغلوب وي، بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي، تر څو چې الله ناپاکي له پاکۍ نه بیله کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډیری، یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي، بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي. همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ای پیغمبره، د کافرانو ته ووایه چې که اوس هم را واوړئ نو څه چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تېرېدنه وشي، خو که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټولو ته ښکاره دي. د الانفال مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 8مه سوره ده، په مدینه منورې کې رانازله شوې ده، 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اورئ. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ای مؤمنانو، لدې کافرانو سره تر هغه پورې وجنګېږئ چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی له فتنې نه لاس واخیسته نو د هغو د عملونو لیدونکی الله دی. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. او که هغوی ونه منله نو پوهیږئ چې الله ستاسې سرپرست دی او هغه ډیر ښه ساتونکی او مرستندوی دی. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. او تاسو ته معلومه وي چې د ولجې څخه مال چې تاسو په لاس را وړای دی د هغه 15مه برخه د الله او د هغه پیغمبر او د خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده. که تاسو په الله او په هغه شی باندې ایمان راوړی وي چې د فیصلې په ورځ یعنی د دواړو لښکرو د مخامخ کېدو په ورځ مونږ پر خپل بنده باندې نازل کړی وو، نو دا برخه په خوښۍ سره ادا کړئ. الله په هر څه قادر دی. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. هغه وخت در په زړه کړئ چې تاسو د ناو په دې غاړه کې وي او هغوی په هغه بل غاړه کې دیره شوي وو او کاروان له تاسو نه لاندې د ساحل خواته. که چیرته له مخکې نه ستاسو او د هغو په منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسو به ارومرو په دې وخت کې څنګه کړای وای. هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړې وه هغه منځته راشي تر څو هلاکېدونکي له ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندی پاتې کېدونکی دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندی پاتې شي. په باوري ډول الله اوریدونکی
او پوهیدونکی دی. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. او ای پیغمبره هغه وخت در په زړه کړه چې خدای هغوی تا ته په خوب کې کم دروښودل. که چیرته د هغوی شمیر تا ته زیات درښودلی وای نو تاسې به ارومرو خپل همت بایللی و او د جنګ په باب به مو شخړه پیل کړې وه، خو الله تاسې له دې نه وژغورلی. په یقیني ډول هغه ان د سینو پر راز پوهیږي. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. او یاد کړئ چې کله د نښتې په وخت کې خدای ستاسې په نظر دښمنان لږ راوستل او د هغوی په نظر تاسې لږ وروستلی، تر څو کوم کار چې کیدونکی و الله هغه وکړي. په پای کې ټولې چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای مؤمنانو کله چې له کومې ډلې سره ستاسې مقابله وي نو کلک ولاړ اوسئ او الله ډیر ډیر یادوئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه وي. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکي اوسئ او په خپلو منځو کې شخړه مه کوئ، که نه نو په تاسې کې به کمزوري پیدا شي، برم یعنې د مقاومت توان به مو لاړ شي. له زغم نه کار واخلئ، په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. او تاسې د هغو خلکو غوندې مه کیږئ چې له خپلو کورونو څخه په ویاړ او افتخار سره او خلکو ته د ښودنې لپاره راووتل، او کړنلاره یې دا ده چې خلک د الله له لارې څخه منع کوي. هغوی چې څه کوي د خدای له مؤاخذې نه د باندې نه دي. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاعِلٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لږ غوندې هغه وخت در په زړه کړه چې شیطان د دې خلکو په نظر کې د دې خلکو کړه وړه ښایسته برېښولي وو او دوی ته یې ویلي وو چې نن پر تاسې باندې څوک نشي برلاس کېدی او دا چې زه به له تاسې سره یم. او کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو هغه په پوندو په شا تاو شو او ویې ویل چې زه ستاسې له ملګرتیا نه بېزار یم. زه هغه څه وینم چې تاسې نه وینئ. زه له خدایه ویریږم او خدای ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. کله چې منافقانو او ټولو هغه خلکو چې زړونه یې په ناروغۍ اخته دي ویل چې دا خلک خو د دوی دین سودایي او لیونیان کړي دي، په داسې حال کې چې څوک په الله باندې توکل وکړي
نو په باوري ډول الله زیات برلاسه او حکمت والا ده. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. کاش کې تا هغه حالت لیدلی شوی چې کله پرښتو د وژل شوو کافرانو ساګانې اخیستلې، د هغوی په مخونو او څټونو باندې ګزارونه کول او ویلې دا دی اوس د سوځېدو سزا وګالئ. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا هغه جزا ده چې د هغې وسایل ستاسې خپلو لاسونو د مخه تیار کړي، که نه نو الله خو پر خپلو بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. له هغو سره دا معامله په همغه شان وشوه لکه څنګه چې له فرعونیانو او له هغو نه مخکنیو نورو خلکو سره شوې ده چې هغوی د الله د آیتونو له منلو څخه انکار وکړ او الله د هغوی په ګناهونو باندې هغوی ونیول. الله قوي او سخت سزا ورکوونکی دی. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. دا د الله د دې عادت سره سم شول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته ور په برخه کړی وي تر هغه پورې نه بدلوي تر څو چې هغه قوم په خپله کړنلاره او کړنچاره نه وي بدله کړي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. له فرعونیانو او له هغو مخکنیو قومونو سره چې څه وشول هغه د همدې قانون سره سم وشول. هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل. هله بیا موږ د هغوی د ګناهونو په مجازات کې هغوی هلاک کړل او فرعونیان مو غرق کړل. دا ټول ظالمان. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. په یقیني توګه د الله په نزد په ځمکه باندې خوځېدونکي مخلوق کې تر ټولو بدتره هغه خلک دي چې د حق له منلو نه منکر شوي دي، بیا په هیڅ ډول د هغه منلو ته حاضر نه دي. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. په تیره بیا له دوی نه هغه خلک چې له هغو سره تا وعده وکړه بیا هغوی په هر وخت کې هغه ماتوي او یو بد سره له خدایه نه ویریږي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نو که دا خلک تا ته په جګړه کې په لاس درشي نو داسې څه ورسره وکړه چې له هغو وروسته چې نور څوک د دغه راز کړنچارې غوره کوونکي وي هغوی حواس بایلي. هیله ده چې د وعدې ماتوونکو له دې عاقبت څخه هغوی درس واخلي. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. او که چیرته د کوم قوم له خیانت نه ستا ویره وي نو د هغو تړون په ښکاره ډول د هغو په وړاندې وغورځوه. دا یقیني ده چې الله خائنان نه خوښوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا
إنهم لا يعجزون. د حق منکران دی په دې غلط انګیرنه کې نوی چې هغوی له مسلمانانو څخه لوبه وګټله. دا یقیني ده چې هغوی مسلمانان نشي بې وسې کولای. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او تاسې تر خپلې وسې ډېر زیات طاقت او تیار زین کړي آسونه د هغوی د مقابلې لپاره برابر کړئ، تر څو چې په دې وسیله د الله پر دښمنانو، پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولئ چې تاسې نه پیژنئ، خو الله یې پیژني. د الله په لاره کې چې تاسې هر څه ولګوئ، د هغو پوره بشپړ مکافات به ستاسې لوري ته راوګرځول شي او له تاسې سره به هیڅکله ظلم ونه شي. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. او ای پیغمبره، که دښمن د روغې جوړې یعنې اشتۍ خواته میلان ولري، نو ته هم د هغې لپاره تیار اوسه او پر الله باندې توکل وکړه. په یقیني ډول هماغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. او که هغه د غولونې نیت ولري، نو ستا لپاره الله کافي دی. هماغه ذات دی چې په خپله مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستا ملاتړ وکړ او د مؤمنانو زړونه یو له بل سره ولګول. که تا د ځمکې د مخ ټولې خزانې لګولې هم وای، نو د دې خلکو په زړونو کې د خپل منځي مینه نشوای اچولی، خو الله دی چې د دوی زړونه یې سره ولګول. په یقیني توګه هغه ډېر زورور او د حکمت خاوند دی. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ای پیغمبره، ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافي دی. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ای پیغمبره، مؤمنان جنگ ته وهڅوه. کله تاسې نه 100 تنه صابران وي، نو هغوی به په 200 باندې برلاسي شي، او که 100 تنه داسې وي، نو د حق د منکرانو په 1000 تنو باندې به برلاسي شي، ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې پوهه نه لري. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خنو اوس الله ستاسې پیټه سپکړ او هغه ته معلومه شوه چې اوس په تاسې کې کمزوري ده. نو کله تاسې نه 100 تنه صابران وي، نو هغوی به په 200 باندې، او که 1000 تنه داسې وي، نو په 2000 باندې به د الله په حکم برلاسي شي،
او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. له هیڅ پیغمبر سره دا نه ښایي چې له هغه سره جنگي اسیران تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان په ښه شان وټکوي. تاسې د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله تر نظر لاندې آخرت دی او الله برلاسی او د حکمت خاوند دی. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. که د الله لیکنه مخکې نه وای شوې نو څه چې تاسې اخیستي دي د هغه په مجازات کې به تاسې ته ډېره لویه سزا درکړی شوې وای. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نو کوم مالونه چې تاسې د ولجې په ډول په لاس راوړي دي هغه خورئ، هغه حلال او پاک دي او له الله نه په ویره کې اوسئ. په یقیني توګه الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ای پیغمبره هغه بندیانو ته چې ستاسې په لاس کې دي ووایه چې که الله ته معلومه وای چې ستاسې په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسې ته له هغه څه نه زیات درکړي چې له تاسې څخه اخیستل شوي دي او ستاسې خطاوې به وبخي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. خو که هغوی له تا سره د خیانت اراده لري نو له دې نه مخکې هغوی له الله سره هم خیانت کړی دی، لکه چې د همغه کار سزا الله هغو ته ورکړه چې هغوی ستا لاسته راغلي دي. الله په هر څه پوهیږي، د حکمت خاوند دی. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. کوم خلکو چې ایمان راوړ او هجرت وکړ او د الله په لار کې په خپل سر او مال وجنګېدل او کوم خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره یې مرسته وکړه همغوی په اصل کې یو د بل دوستان یعنې مرستندوی دي. پاتې شول هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی خو هجرت یې نه دی کړی نو له هغو سره ستاسې کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی. هو که هغوی د دین په باب له تاسې نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسې باندې فرض دي، خو د یو داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره ستاسې تړون وي. تاسې چې څه کوئ الله هغه ویني. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
کوم کسان چې له حق منکر دي هغوی یو د بل حمایت کوي که تاسې دا ونه کړئ یعنی له یو بل سره خپل پیوستون ونه ساتئ نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد راولاړ وي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم کوم خلکو چې ایمان راوړ او د الله په لار کې کور کلی پریښود او جهاد وکړ او کوم خلکو چې پناه ورکړه او مرسته وکړه هغوی ریښتیني مؤمنان دي د هغو لپاره د ګناهونو بخښنه او ډیره ښه روزي ده والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم او کوم کسانو چې وروسته ایمان راوړ او بیا هجرت وکړ او له تاسې سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ هغوی هم له تاسې څخه دي خو د الله په کتاب کې د وینې خپلوان د میراث د وړلو له نظره یو د بل زیات حقدار دي په یقیني ډول الله په هر څه باندې پوهیږي د التوبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان نهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 109 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين د براءت اعلان دی د الله او د هغه د پیغمبر لخوا هغو مشرکانو ته چې له هغو سره تاسې تړون کړی فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين نو تاسې د ځمکې پر سر 4 میاشتې نور وګرځئ او په دې پوه شئ چې تاسې د الله عاجزونکي نه یاست او دا چې الله د حق د منکرانو رسوا کوونکی دی وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين د الله او د هغه رسول لوري د حج اکبر په ورځ د ټولو خلکو لپاره عمومي اطلاع ده چې الله او هم د هغه پیغمبر له مشرکانو نه بیزار دي اوس که تاسې توبه وباسئ نو همدا ستاسې لپاره ښه ده او که مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې تاسې د الله بېوسي کوونکي نه یاست او ای پیغمبره منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه پرته له هغو مشرکانو نه چې له هغو سره تاسې تړونونه کړي دي او هغوی د خپل تړون په سرته رسولو کې له تاسې سره څه نیمګړتیا نه ده کړې او نه یې ستاسې په خلاف د چا ملاتړ کړی دی نو له داسې خلکو سره تاسې هم د تړون تر مودې پورې وفا وکړئ ځکه چې الله پرهیزګاران خوښوي فإذا انسلخ الأشهر الحرم
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نو کله چې حرام میاشتې تیری شي نو مشرکان ووژنئ چیرته چې ومومئ او هغوی ونیسئ او ایثار کړئ او په هر څارنځي کې د هغوی لپاره کښېنئ. نو که هغوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو خوشې کړئ. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. او که مشرکانو نه کوم څوک په پناه غوښتلو تا ته راشي تر څو چې د الله کلام واوري نو هغه ته پناه ورکړه تر دې پورې چې د الله کلام واوري بیا هغه د امن تر ځایه ورسوه. دا د دې لپاره باید وشي چې دوی علم نه لري. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. د دې مشرکانو لپاره د الله او د هغه د پیغمبر په وړاندې کومه وعده څنګه کېدای شي پرته له هغو خلکو څخه چې له هغو سره تاسې د مسجد حرام ترڅنګ وعده کړې وه نو تر څو پورې چې هغوی له تاسې سره سم وي تاسې هم له هغو سره سم اوسئ ځکه چې الله متقیان خوښوي. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. خو له دوی پرته له نورو مشرکانو سره کوم تړون څنګه کېدای شي چې کله هغوی داسې دي چې که پر تاسې لاس بر شي نو نه به ستاسې په باب د کومې خپل وی لحاظ وکړي نه د کومې معاهدې د مسؤلیت. هغوی تش په خوله ستاسې د خوشحالولو هڅه کوي خو زړه یې نه مني او له هغوی ځینې زیاتره فاسقان دي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هغوی د الله د آیتونو په بدل کې لږ غوندې قیمت ومان بیا د الله په لار کې خنډ شول ډېر بد کړو چې دوی وکړل. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. د یو مؤمن په باب نه دوی د خپلوۍ لحاظ ساتي او نه د کومې وعدې د مسؤلیت او همدا دوی تېري کوونکي دي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نو که دوی توبه وکړي لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو ستاسې دیني ورونه دي او د پوهېدونکو لپاره موږ خپل حکمتونه تشریح کوو. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. او که دوی له وعدې کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسې په دین باندې حملې کول شروع کړي
نو د کفر له علمبردارانو سره وجنګیږئ ځکه چې د هغوی د وعدو څه اعتبار نشته ښایي چې بیا د تورې په زور هغوی راوګرځي ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ایا تاسو ولې له داسې خلکو سره ونه جنګیږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه د پیغمبر د ویستلو قصد کړی او همغوی لومړی په تیری لاس پورې کوونکي وو ایا تاسو له هغو نه ویریږئ نو الله غوره مستحق دی چې ورڅخه وویریږئ که تاسې مؤمنان یې. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. له هغو سره وجنګیږئ الله به ستاسې په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار کړي او د هغو په مقابل کې به ستاسې مرسته وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به ایسته کړي او چاته چې خوښه شي د توبې توفیق به هم ورکړي. الله په هر څه پوهېدونکی د حکمت خاوند. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ایا تاسو دا غنل د چې هم داسې به پریښودل شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه دی لیدلی چې له تاسې نه څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لاره کې سرښندنه وکړه او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته څوک صمیمي دوست ونه نیو تاسې چې څه کوئ الله ورڅخه خبر دی. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی د الله د مسجدونو مجاوران او خدمتګاران شي په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپله د کفر شاهدي وهي د هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې د هغو د تل لپاره استوګنه ده. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. د الله د مسجدونو ودانونکي یعنی مجاوران او خدمتګاران خو همغه خلک کېدای شي چې الله او د آخرت ورځ ومني او لمونځ قایم کړي زکات ورکړي او له الله نه پرته له بل هیڅ چا څخه ونه ویریږي له همغوی څخه دا توقع ده چې په سمه لاره باندې ولاړ شي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تاسې حاجیانو ته اوبه ورکول او د مسجد حرام مجاوري کول د هغه چا له کار سره برابر ګڼلی دي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړ او د خدای په لاره کې جهاد وکړ
د الله په وړاندې خو دا دواړه برابر نه دي او الله د ظالمانو قوم ته لارښوونه نه کوي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. د الله په وړاندې خو د همغو خلکو درجه لوړه ده چې ایمان راوړ او د هغه په لار کې کور کلی پریښود او په سر او مال جهاد وکړ، همغوی بریالي دي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. د هغو رب هغو ته د خپل رحمت او خوښۍ او داسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته د هغو لپاره د ابدي ژوندانه وسایل دي. په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. په یقیني توګه له الله سره د خدمتونو د بدلې ورکولو ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنانو، خپل پلرونه او ورونه هم خپل دوستان منیسئ که هغوی په ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکړي. له تاسې نه چې څوک هغوی په دوستۍ ونیسي همغوی به ظالمان وي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره، ووایه چې که ستاسې پلرونه، ستاسې زمن، ستاسې ورونه، ستاسې میرمنې، ستاسې خپلوان، ستاسې هغه مالونه چې تاسې ګټلي دي، ستاسې هغه تجارت چې د هغه په ورانېدو اندېښمن کیږئ او ستاسې د خوښۍ کورونه تاسې ته له الله او د هغه له پیغمبر او د هغه په لار کې له جهاد نه ګران وي، نو انتظار وباسئ تر دې پورې چې الله خپله فیصله ستاسې مخې ته راولي او الله فاسقانو ته لارښوونه نه کوي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله لدین مخکې په ډیرو ځایونو کې ستاسې مرسته کړې ده او اوس د حنین د غزا په ورځ به تاسې د هغه ملاتړ لیدلی وي. په دې ورځ تاسې د خپل شمیر په زیاتوالي غروئ، خو هغه ستاسې هیڅ په کار رانغی او ځمکه له خپل پراخوالي سره سره پر تاسې تنګه شوه او تاسې شا واړوله وتښتېدئ. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بیا الله خپل ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازله کړه
او هغه لښکر را کوز کړ چې تاسې نه لید او د حق منکرانو ته سزا ورکړه چې همدا د هغو خلکو لپاره بدله ده چې له حقه منکر شي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بیا به تاسې دا هم لیدلی وي چې له دا ډول سزا ورکولو نه وروسته چې الله چاته وغواړي د توبې توفیق هم وربخي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اے مؤمنانو مشرکان ناولی دي نو له سږ کال نه وروسته باید دوی مسجد حرام ته ورنږدې نشي او که تاسې له تنګلاسۍ نه په ویره کې یاست نو لرې نه ده چې که الله وغواړي نو تاسې به په خپل فضل سره شتمن کړي. الله په هر څه پوه د حکمت څښتن دی. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لأهل کتابونو د هغو خلکو په خلاف وجنګیږي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه راوړي او څه چې الله او د هغه پیغمبر حرام کړي دي هغه نه حراموي او حق دین خپل دین نه ګرځوي. له هغو سره وجنګیږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي او واړه او خوار شي. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان همه سوره ده په مدینه مبارکه کې را نازله شوې ده. 129 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 13 آیت څخه اوري. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. يهوديان وایي چې عزیر د الله زوی دی، عیسایان وایي چې مسیح د الله زوی دی. دا به حقیقت خبرې دي چې هغوی له خپلو خولو څخه راباسي د هغو خلکو سره د سیالۍ لپاره چې له دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو. دوی خدای ووهل، دوی له کومې خوا غولي. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دوی خپل عالمان او روحانیون له الله پرته خپل اربابان نیولي دي او همدغه راز مسیح ابن مریم هم په داسې حال کې چې دوی ته له یو معبود نه پرته د بل هیڅ چا د بندګۍ کولو حکم نه ورکړ شوی. هغه چې له هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته. پاک دی له هغو مشرکانه خبرو څخه چې دوی کوي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دا خلق واړي چې د الله رڼا په خپلو پوکیو سره مړه کړي، خو الله د خپل رڼا له بشپړولو پرته منونکی نه دی.
که کافرانو ته دا هر څومره ناکاره بریښي هم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هماغه الله دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه په ټولو دینونو باندې برلاسی کړي که مشرکانو ته دا څومره ناکاره بریښي هم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ای مؤمنانو د دې اهل کتابو د زیاترو علماو او روحانینو حال دا دی چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لارو خوري او هغوی د الله له لارې څخه منع کوي او هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله په لاره کې نه لګوي نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یو ورځ به راشي چې په همدې سرو سپینو زرو به د دوزخ اور ګرم کړی شي او بیا به په همغو سره د دې خلکو ټنډې اړخونه او شاګانې وداغل شي. دا د هغه خزانه چې تاسې د خپلو ځانونو لپاره غونډه کړې وه واخلئ اوس د خپلې زیرمه کړې شتمنۍ خوند وڅکئ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر له همغه ورځې نه چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده د الله په لیکنه کې همغه 12 دي او له هغو نه 4 میاشتې حرامې دي. همدا سم صحیح قانون دی. نو په دې 4 میاشتو کې پر خپل ځان ظلم مه کوئ او له مشرکانو سره ټول یو موټی شئ وجنګېږئ لکه څنګه چې هغوی ټول یو ځای له تاسې سره جنګېږي او وپوهیږئ چې الله د متقیانو ملګری دی. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نس یعنی د حرامو میاشتو وروسته اچول خو په کفر کې یو بل زیات کافرانه حرکت دی چې په هغه سره دا کافران په گمراهۍ کې غورځول کیږي. په یو کال کې یوه میاشت حلالوي او په یو بل کال کې هغه حراموي تر څو چې هم د الله د حرامو کړای شوو میاشتو شمیر پوره کړي او د الله حرام کړای شوی هم حلال کړي. د هغو ناوړه عملونه د هغو لپاره ښایسته کړای شوي دي او الله د حق منکرانو ته لارښوونه نه کوي.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ای مؤمنانو، پر تاسې څه شوي دي چې کله تاسې ته د الله په لار کې د وتلو لپاره وویل شول نو تاسې په ځمکه درانده کښېناستئ؟ آیا تاسې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوره کړی دی؟ که داسې ده نو تاسې ته دې معلومه وي چې د دنیوي ژوندانه دا ټول وسایل به په آخرت کې ډېر لږ راووځي. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. که تاسې پان نه چیږي نو خدای به تاسې ته درناکه سزا درکړي او ستاسې په ځای به کوم بل قوم راپاڅوي او تاسې به خدای ته هیڅ زیان ونه شئ رسولی. هغه په هر څه باندې قدرت لري. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. که تاسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته ونه کړه نو هیڅ پروا نشته. الله د هغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ویستلی و، چې کله هغه صرف د 2 نفرو دوهم و، کله چې هغوی دواړه په سمڅه کې وو، کله چې هغه خپل ملګري ته وویل چې مه خفه کېږه، الله له موږ سره دی. په هغه وخت کې الله له خپل لوري نه پر هغه باندې د زړه ډاډینه نازله کړه او په داسې لښکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړ چې تاسې نه لیدل او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او همغه د الله وینا خو لوړه ده. الله زورور او پوه د حکمت خاوند دی. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ووزي که سپک باره یې که درانه او د الله په لار کې په خپلو مالونو او په خپلو سرونو سره جهاد وکړئ. دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده که تاسې پوهیږئ. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لن استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ای پیغمبره که ګټه به کړاو الله سره تلای او سفر آسانه وای نو هغوی ارومرو په تا پسې تلو ته چمتو کېدل، مګر په هغو باندې خو دا لاره ډیره ستومانوونکې شوه. اوس هغوی په خدای باندې قسمونه خوري وایي چې که موږ تلای شوای نو ارومرو به له تا سره تللي وو. هغوی په خپله خپل ځانونه په هلاکت کې غورځوي. الله ښه پوهیږي چې هغوی دروغجن دي. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ای پیغمبره
الله دې تا ته معافي وکړي. تا ولې هغوی رخصت کړل؟ تا باید په خپله رخصت نه وای ورکړی تر څو چې تا ته څرګنده شوی وای چې کوم خلک ریښتیني دي او دروغجن دې هم پیژندلي وای. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. کوم کسان چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري هغوی خو به هیڅکله له تا نه دا غوښتنه ونه کړي چې هغوی دې په خپلو مالونو او سرونو سره له جهاد کولو نه معاف کړی شي. الله پرهیزګاران ښه پیژني. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. داسې پوښتنې خو یوازې همغه خلک کوي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه لري. په زړونو کې شک دی او هغوی په همغه خپل شک کې سرګردانه دي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. که په رښتیا سره هغوی د وتلو اراده درلودلی نو هغوی به د دې لپاره څه تیاری نیولی وای خو د هغو پاڅون له سره د الله خوښ نه ځکه خو یې هغوی سست کړل وویل شول چې کینئ له ناستو سره. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. که هغوی له تاسې سره وتلي وای نو په تاسې کې به یې له تخریب نه پرته نور څه نه زیات کړي. هغوی به ستاسې په منځ کې د فتنې اچولو لپاره منډې ترړې کړې وای او ستاسې د ډلې حالت دا دی چې تر اوسه پورې پکې ډېر داسې خلک شته چې د هغو خبرې ستاسې د ضرر لپاره اوري. الله دا ظالمان ښه پیژني. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لدينا مخکې هم دوی د فتنې راپورته کولو هلې ځلې کړي دي او ستا د ناکامولو لپاره دوی تدبیرونه سرچپه کړي دي تر دې پورې چې حق راغی او د الله دین ټینګ شو په داسې حال کې چې دوی دا نه خوښاوه. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ما ته رخصت راکړه او ما په فتنه کې مه اچوه. واوره په فتنه کې خو دوی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران را ایسار کړي دي. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. که تا ته ښېګڼه رسیږي نو دوی ځورېږي او که په تا باندې څه کړاو راځي نو دوی مخ اړوي خوشحاله خوشحاله ګرځي او وایي چې ښه وشول موږ د مخه خپل کار برابر کړی و. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دوی ته ووایه موږ ته هیڅکله ضرر یا ښېګڼه نه رسیږي مګر هغه چې الله راته لیکلي دي. هماغه الله زموږ مولا دی او مؤمنان باید په همغه باندې توکل وکړي. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. دوی ته ووایه تاسې چې زموږ په باب کوم شي ته سترګې په لاره یاست هغه له دې پرته بل څه دی چې له دوو ښېګڼو یعنې له بریالیتوب او شهادت نه یوه ده او موږ چې ستاسې په باب کوم شي ته سترګې په لاره یو هغه دا دی چې الله په خپله تاسې ته سزا درکوي یا یې زموږ په لاسونو درکوي. ښه نو اوس تاسې هم انتظار وکړئ او موږ هم له تاسې سره منتظر یو. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. دوی ته ووایه که تاسې خپل مالونه په ښه زړه ولګوئ او که په بد زړه په هر حال هغه به قبول نه کړای شي ځکه چې تاسې فاسقان یاست. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. د هغو د ورکړای شوو مالونو د نه قبلېدو دلیل له دې پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافران شوي دي. لمانځه ته چې راځي نو زړه نازړه راځي او د خدای په لار کې چې لګښت کوي نو په بد زړه یې کوي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مه غولیږه. الله خود دا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی عمري هم نو له حق نه د منکرتوب په حالت کې عمري. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هغوی په خدای باندې په قسمونو کولو وایي چې موږ له تاسې څخه یو په داسې حال کې چې هغوی هیڅکله له تاسې نه دي. په اصل کې خو هغوی داسې خلک دي چې له تاسې نه په ویره کې دي. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. که هغوی کوم د پناه ځای ومومي یا کومه سمڅه یا د ننوتلو ځای نو بزغلي او په هغه کې به ځانونه پټ کړي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ای پیغمبره له هغو څخه ځینې خلک د صدقو په ویش کې پر تا باندې اعتراضونه کوي. کله دې مال نه هغو ته څه ورکړای شي نو خوشاله بشي او که ورنه کړای شي نو په غوسه کیږي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. څه ښه به وو چې الله او پیغمبر چې هر څه هغو ته ورکړي وو په هغه باندې خوشاله وای او ویلي وای چې الله زموږ لپاره کافي دی. هغه به په خپل فضل سره موږ ته نور ډیر څه راکړي او د هغه پیغمبر به هم پر موږ باندې پیرزوینه وکړي. موږ د الله په لوري سترګې نیولي. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان همه سوره ده په مدینه کې را نازله شوې ده. 129 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8 آیت څخه اوري. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقې خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او د هغو خلکو لپاره دي چې د صدقو د چارو مامورین وي او د هغو لپاره چې د هغو زړونه په لاس راوړل مقصد وي. د غرض د غاړو د آزادولو او د پورولو د مرستې لپاره د خدای په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دي. د الله له لوري یوه فریضه ده او الله په هر څه پوهېدونکی او د حکمت خاوند دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. دوی نه ځینې خلک دي چې په خپلو خبرو سره پیغمبر زوروي او وایي چې دا سړی ټول غوږونه دي، یعنی هره خبره اوري او اعتبار پرې کوي. وایه هغه ستاسې د ښېګڼې لپاره داسې دی، په الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي او له تاسې نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی. او کوم کسان چې د الله پیغمبر زوروي د هغو لپاره دردناکه سزا ده. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. دوی تاسو ته د الله په نامه قسم خوري تر څو چې تاسې راضي کړي، په داسې حال کې چې که دوی مؤمنان وي نو الله او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغوی د راضي کولو فکر وکړي. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا دوی ته معلومات نشته چې څوک چې له الله او پیغمبر سره مقابله کوي د هغه لپاره د دوزخ اور دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي؟ دا ډیره لویه رسوایي ده. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. دا منافقان ویریږي چې چیرته په مسلمانانو باندې کومه داسې سوره نازله نشي چې د هغو د زړونو راز را برملا کړي. ای پیغمبره دوی ته ووایه وکوئ نورې مسخرې، الله د هغه را برڅیرونکی دی چې تاسې له برڅیره کېدو څخه ویریږئ. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. کله دوی نه پوښتنه وکړئ چې تاسې څه خبرې کولې نو سمدلاسه به ووایي چې موږ خو ټوکې مسخرې او ساعتیري کوله. دوی ته ووایه آیا ستاسې مسخرې ساعتیري له الله او د هغه له آیاتونو او د هغه له پیغمبر سره وو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اوس زړونه مه جوړوئ، تاسې له ایمان نه وروسته کافر شوي یاست. که موږ له تاسې نه یوه ډله وبخو هم نو بلې ډلې ته خو به موږ ارومرو سزا ورکړو ځکه چې هغوی مجرمان دي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون
فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافقان نارینه او منافقان ښځې ټول یو د بل په څیر دي، په بدۍ امر کوي او له نیکۍ نه منع کوي او خپل لاسونه له خیر نه موټی کړی ساتي. دوی الله هیر کړ نو الله هم هغوی هیر کړل. په یقیني ډول دا منافقان هم دوی فاسقان دي. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. د دې منافقانو نارینهو او ښځو او د کافرانو لپاره الله د دوزخ اور وعده کړې ده چې په هغه کې هغوی تل اوسیږي. همغه د دوی لپاره مناسب دی. پر هغو باندې د الله نفرین دی او د هغو لپاره نه ختمېدونکی عذاب دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.